دا په ننګرهار کې د کرکټ د سولې رمضان جام د شپنیو سیالیو یوه ننداره ده. دلته هره شپه دوه لوبډلې په خپلو کې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا سیالۍ د ننګرهار د کرکټ بورډ د ولایتي ادارې په همغږۍ د سپین غر کرکټ اکاډمۍ له لورې د یو خصوصي مخابراتي شرکت مالي ملاتړ پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې 10 لوبډلو برخه اخیستې او د اختر تر شپې به دا لوبې دوام وکړي. مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د یو شمېر پخواني لوبغاړي، د الف 19 کلنو او ولایتي لوبډلو ځینو لوبغاړي او د جلال آباد ښار د کلبونو لوبغاړي برخه اخلي. سولې رمضان جام چې هر کال د روژې مبارکې میاشتې په له پیل نه شروع کیږي، د دې میاشتې تر اخره پورې دوام مومي. د هر کال دغه لیګ ترسره کیږي. د دې دریم پړاو دی په تیرو کلونو کې هم ترسره شوی دی او د دې هغه مالي ملاتړ روشن مخابراتي شرکت دی او په دغه ټورنمنټ کې د ننګرهار په کچه باندې بلکې که ووایم د افغانستان په کچه لوبغاړي لري، ډومېسټک لوبغاړي، حتی تر دې چې نیشنل لوبغاړي، پخواني د تقاعد شوي لوبغاړي د افغانستان په دغه لیګ کې لوبېږي. لایټنګ یا ډاینیټ، مطلب ډاینیټ خو نه، خو لایټنګ سیستم کې د شپې لخوا دا سیالۍ ترسره کیږي. 10 لوبډلې پکې شتون لري. T20 ټورنمنټ دی او دغه مطلب د روژې تر پایه دوام مومي او د اختر په شپه باندې بالاخره د دې فاینل ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې برخوال ګډونوال هم خوښ دي چې د روژې په میاشت کې ورته د دا ډول سیالیو زمینه برابره شوې ده. د کرکټ دا لوبغاړي وایي چې دا ډول سیالۍ ورته په راتلونکي کې د پرمختګ چانس برابروي. نو ډېر خوشحال یو چې داسې یو ټورنمنټ موږ ته په لاره اچول سوی ده او دا د نوو ځوانانو، نوو لوبغاړو لپاره ډېر ښه ځای ده. الحمدلله نن زموږ لومړی میچ په رمضان جام کې نایټ میچونه وو. د په فضل سره نن ما بیسټ پرفارمنس وکړ، ښه بالینګ مې په 3 آوټ کړ او د ځوانانو لپاره دا یو ډېر خوندور ماحول دی. د راتلونکي لپاره د نایټ کرکټ سره دوی چې بره لیول ته ځي نو د مخکې نه په افغانستان کې چې دوی دغسې کرکټ شمنی کرکټ وکړي نو راتلونکي فیوچر کې چې دوی مخکې ځي نو دوی ته به نایټ کرکټ ډېر اسانه وي. د یادول وړ ده چې په ننګرهار کې اوس مهال د سولې رمضان جام د شپنیو سیالیو سربیره 3 نورې 10 اوریزه سیالۍ هم روانې دي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره